دغه شان د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې یا د هغه د رایې په موافقت کې چې کوم ایتونه نازل شوي دي، امام احمد یو حدیث راوړی د کعب بن مالک رضی الله عنه، وی په اوله کې مسله د روجې داسې وه چې یو سړی روژه ماتی وکړو، اخو صحیح شو چې روژه ماتی وکړو، د دې نه بعد د ده دپاره خوراک څښاک او بیبي او د هر څه شو دا جایز شو. خو که چېرته یو سړي روژه نیولي او په ده باندې ماښام شو دی اوده شوی دی، چې اوده شو حرم علیه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، په ده باندې ښځه او خوراک څښاک حرام شو د سبا ماښامه پورې. دا په اوله کې دا مسله دي، اورېدلې مو که نه اورېدلې؟ تفسیر په درسونو کې هم بیان کړي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه یو بل صحابي و سرما ابن قیس، سرما ابن قیس کور ته راغلی او ستړی و، د پټي نه راغی او ښځې ورله خوراک تیاره و، هغه اوده شوی دی. چې اوده شوی دی بیا خو به سبا پورې انتظار کوي، سبا له به بیا بېهوشي راغی، الله رب العزت بیا آیت راولېږي. او دغه شان دغه آیت د عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې هم راغلی چې عمر رضی الله عنه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم د خوا نه لاړ د شپې او د هغه سره شپې ډېر وخت تېر کړو، چې کله دی کور ته ورغی نو غوښتی دا چې د ښځې سره میلاو شي، نو ښځه اوده شوې وه او په هغه وخت کې دا چې اوده شوې بس بیا سبا ماښام پورې به انتظار کړي. نو ده ورته زه یعنې خپل حاجت پوره کوم، هغې ورته نه زه اوده شوی او دوی په منځ کې دا خبره روانه وه او دی یعنې د خپلې ښځې سره حاجت پوره کړو. سحر له بیا راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله ما نه خو دا کار شوی. نو الله رب العزت آیتونه نازل کړو احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، ستاسو دپاره جایز دي د روجو په شپو کې چې تاسو د خپلو بیبیانو نه حاجت پوره کړئ، که اوده شوی که نه اوده شوی، یعنې الله رب العزت هغه مسله هغه اسانه کړه. دغه شان یو آیت په باره کې داسې ویلی کېږي اگر که سند کې څه نه څه کلام شتي، امام ابو داود دا روایت راوړی دی چې کله الله رب العزت عمر بن خطاب وی کله چې الله رب العزت ته سورة المؤمنون دغه آیتونه راولېږل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، الله وی ما انسان د خټې نه پیدا کړی دی، بیا د منۍ د قطرې نه او بیا داسې او بیا د وینې ټوټه ده او بیا د غوښې ټوټه شو او بیا هډوکي او بیا هغې ته سرمن، تفصیل هغه آیتونو کې شته سورة المؤمنون په اولني آیتونو کې. ثم انشأناه خلقا آخر، الله رب العزت وی د دې هر څه نه بعد د هغه نه ما یو بل مخلوق جوړ کړو، یو کامل انسان ښایسته. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا وی چې کله دغه آیت وویلی شو دغه ځای پورې وویلی شو، یعنې جبریل علیه السلام راوړو او دغه ځای پورې ووی چې کله یې ووی نو هغه د ځان نه دا وی تبارک الله احسن الخالقین، برکت والا دی او برکت اچونکی دی هغه ذات چې دومره ښایسته پیدایش کوي. نو دغه آیت په دغه ټیم نازل شو، جبریل علیه السلام ووی فتبارک الله احسن الخالقین. دغه شان د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې په یو بل ځای کې دا راځي یو روایت کې چې دا آیت من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل، دا د ده په باره کې نازل شوی دی یا د ده د یو مسلې په باره کې. هغه تفصیلي قصه د موږ د تفسیر په درسونو کې ذکر کړې ده، امام ابن ابي شیبه راوړې ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر پسې یو څو یهودیانو پسې ورغی، نو د یهودیانو ته دا وی زه تاسو له قسم در کوم د الله په نوم، هغه الله چې تورات یې په موسی علیه السلام را لېږلی دی،
هل تجدون محمدا في كتبكم آیا تاسو محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو کتابونو کې مومئ؟ یعنی د ده تذکره شته ستاسو کتابونو کې؟ هغو ورته یې نعم. او چې دومره مضبوط قسم دې راکو نو د دې پیغمبر تذکره زموږ په کتابونو کې شته. نو فما یمنعکم ان تتبعوه، نو بیا تابعداري ولې نه کوئ چې دومره تاسو ته پته ده چې د دې سړي تذکره ستاسو په کتابونو کې ده، نو بیا په کار څه ده؟ تابعداري. د هغوی دې جواب ته ګوره، او دا جواب یې د کار نه زیات بدتري. کله یو سړي نه غلطي وشي که نه، نو دا غلطي دا یو ناروا کار دی، هغه عذر یې د دې غلطۍ نه هم زیات ناروا وي. دوی ته وایي ګوره الله چې هر کله یو رسول رالیږي که نه، نو په دې ملایکو کې د هغه یو خاص ملګری، وإن جبريل كفل محمد، او جبريل علیہ السلام د محمد صلی الله علیه وسلم خاص ملګری په ملایکو کې. وهو الذي يأتيه، او دا وحي ټول هغه راوړي. وهو عدونا من بين الملائکه، او په دې ټولو ملایکو کې دغه زموږ دشمن دی. ومیکائیل سلمنا، زموږ ملګری په ملایکو کې هغه میکائیل علیه السلام. که چېرته دې میکائیل وحي راوړی موږ به اسلام قبول کړی. خو موږ چې د اسلام نه قبلوو څه دلاسه چې وحي جبریل علیه السلام راوړي. د عذر باره کې څه خیال دی؟ یعنی تذکره د رسول صلی الله علیه وسلم د دوی په کتابونو کې ده. دوی ته مسله دا ده وی دا وحي جبریل ولې راوړي؟ بیا ورته ده وی د عمر بن خطاب رضی الله عنه وی زه تاسو له قسم در کوم د هغه الله په نوم چې تورات یې رالیږلی دی په موسی علیه السلام، د دې میکائیل او د دې جبریل د الله په نس څه مقام دی؟ نو هغوی ورته وایي جبریل ښی طرف ته او میکائیل ګس طرف ته. نو عمر ورته وویې زه په دې خبرې ګویي کومه چې دوی له الله دومره اوچت مقام ورکړی دی، دا کیدی نشي چې میکائیل دې ملګرتیا وکړي د هغه چا سره چې هغه د جبریل علیه السلام سره دشمني کوي، او دا نشي کیدی چې جبریل علیه السلام د ملګرتیا وکړي د هغه چا سره چې هغه د میکائیل سره دشمني کوي. او دغه دی لګي او د هغوی سره خبره کوو، په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم راغی. چې راغی نو هغو ته ووایي دغه ستا هغه ملګری دی. نو عمر بن خطاب پسې ورغی، همدغه ټیم کې دا آیت الله رالیږلی، من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو للكافرین. چې څوک هم دشمن د الله دی او د ملائکو دی او د رسولانو دی او د جبریل او د میکائیل دی، او دلته د هغو دواړو خبر روانه وه، الله رب العزت د هغوی دشمن دی. او په یو روایت کې داسې راځي عمر بن خطاب وایي، دا امام ابن جریر دا روایت راوړی، وایي زه به د عمر بن خطاب وایي زه به د دې یهودو د مدراس ته تلمه. مدراس هغه ځای ته ویل کېږي چې د یهود به پکې راجمع کېدو، د تورات به یې وي. نو وایي زه به تلم راتلم وخت په وخت. نو ډېر تعجب به ما په دې کو چې تورات به تصدیق د قرآن کو، قرآن به تصدیق د تورات کو. نو یو ورځ زه د هغوی سره ناست وم، نو ما هغوی ته دا خبره وکړه چې یاره دې خبرې زه ډېر په تعجب کې اچولی یم. نو دا خبره ما هغوی ته وکړه چې زه تاسو له قسم در کوم د هغه الله په نوم چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته، تاسو ته دا پته شته چې دا سړی یقیني پیغمبر دی او رسول صلی الله علیه وسلم تیر شو. داسې وی غلی شو، جواب یې نه راکړو. نو د هغوی چې کوم مشر و په دې مدراس کې او کوم د هغوی ملا و، نو هغه ورته ویې قسم یې دله دومره مضبوط درکړو جواب ورکوي که نه، ته
تاسو غلی شو هغه ته انت عالمنا وسيدنا مولا ته مشر ته ما ته موږ ته جواب ورکړه فاجبه انت ته جواب ورکړه جواب ستا کار دی مولا خو دی نو د هغه مولوي صاحب ډېر ورار د کشران ورارګیر کو چې تورات ته چې ته څومره خبرې دومره خو دې موږ نه یو خبر او ته جواب ورکړه نو هغه عمر بن خطاب ته ووایي چې موږ له دې قسم راکړو د الله په نوم نو بیا جواب واوره فانا نعلم انه رسول الله دا موږ ته یقیني پته دی د الله رسول دی نو بیا ورته ما ووایي چې دا خو تاسو تباه شوئ وایي نه موږ نه یو تباه شوي وایي ما ورته وایي چې څنګه تاسو ته پته دی چې د الله رسول دی منئ یې نه تصدیق یې نه کوئ هلاکت دا دی که نو دې مولوي صاحب یې دا ووایي وی زمونږ په ملایکو کې یو لوی دشمن دی او یو پکې زمونږ لوی ملګری دی د ده سره چې په ملایکو کې الله کوم ملک ټل کړی دی هغه زمونږ دشمن دی نو یې ما ورته وایي چې من عدوکم ومن سلمکم دا دشمن ستاسو څوک دی ملګری څوک دی وی عدونا جبریل جبریل علیه السلام زمونږ دشمن دی میکائیل زمونږ ملګری دی نو ما ورته وایي چې وفیما عادیتم جبریل نو د جبریل سره دومره دشمني ولې وی هغه وایي چې ان جبریل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب دا هغه په ملایکو کې ملک دی چې ده په موږ باندې عذابونه راوستي ده موږ سره سختیانې کړي دي ده موږ له تکلیفونه راکړي یعنې الله رب العزت چې تیر شوو یهودو باندې د دغو نه مخکې چې څومره عذابونه راوستي خو جبریل علیه السلام یې رالیږلی دی نو دوی ته دا خبرې ذهن کې دي او اوس ته هم دا ووایم یهودو ته اوس هم ټول تاریخ یاد دی هغه زموږ په شان نه دي چې خپل تاریخ یې هېر کړی دی زما او تا نه تاریخ هېر کو په ټیک ټاک په فیسبوک په یوټیوب او مزدوري سهار ماښام یعنی زما غټ غم د مسلمان غټ غم هغه د سهار نه شپې پورې چې څنګ به یو دوه ریاله او زه به خېټه ډکوم او زما بچي او زما ښځه او بس غریب دقه یو ورد کوي لکه څنګه چې سهار ماښام اذکاري که نه نو د بعضو هغه اذکارو په ځای ورد هغه دقه دی مزدوري ډوډۍ دنیا بچي ښځه مزدوري ډوډۍ ښځه بچي دنیا دا ورد دی تاریخ ختم دی یعنی اسی تجربه وکړه چې ته یو مسلمان راګیر کا وروره دې خو راشه هسې ما ته د اسلام تاریخ ووایه اسلام تاریخ نه غریب څه خبره دی او بدګماني به نه دي چې موږ سره به ډېر شی ناسي د اسلام تاریخ نه به نه خبر چې د اسلام تاریخ څه دی څه کړي دي مسلمانانو او څه نه دي کړي نو د یهودو ته اوس هم ټول تاریخ یاد دی اوس هم دوی ته ټول تاریخ یاد دی او یو یهودي یو پیر هغه بوډو چت کړی و په هغې لیکل کړي وی خیبر ستاسو اخرنۍ موقع وه بیا یې نه شئ یعنې دومره دوی د تاریخ یاد دی چې خیبر کې څه شي و د دې مسلمان نه تپوس وکوه دا یهودی چې د خیبر نه دومره یېرېږي د خیبر کې څه شي و ځه ته یې ووایه یهودي ته خو نقصان رسېدلی ورته یاد دي تا ګټه کړې وه ته یې بیان که تا څه چل کړی و ځه څه چل شوی و خیبر کې موږ د خیبر نه څه خبر یو او کله حدیث اوري چې زموږ د خیبر سره سویم اوس خو هسې خیبر د مسلمانانو سره دی او خو یو تاریخ نو دوی ته دا ټوله قصه یاده وه چې جبریل علیه السلام د عذابونو دپاره الله رالیږلی زموږ په پلار نیکونو په پلرونو او په نیکونو د عذابونو راغلي وایي ځکه ورسره زموږ نه لګي هر چې وي میکایل دی نو هغه شفقت او رحمت او مهربانۍ والا دی وي دا د دوی خپل تقسیم دی کورنۍ وی بیا چې د دقه تپوس وکړي چې دوی زه د الله په نیز څه دی نو هغوی حقه جواب وکړو هغوی حقه شان جواب ورکو الله غایتونه رالیږلي قل من کان عدوا لجبریل د دې په باره کې یو بل سبب نزول هم راځي
او به د فایدې دپاره ذکر کو او سندن دا د هغې نه زورور دی. امام بخاري راوړی دی انس بن مالک رضی الله عنه وی عبدالله بن سلام، عبدالله بن سلام پیژنئ؟ دا د یهودو غټ عالم وی عبدالله بن سلام رضی الله عنه خبر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی دی مدینې ته وهو فی ارض یخترف او دی په خپله ځمکه کې و دا میوه یې راشو کوله. راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې چې څنګه ته خبر شو ورته یې ویل زه تا نه د 3 خبرو تپوس کوم او دا 3 خبرې صرف نبي ته معلومې. ما اول اشراط الساعه، د قیامت په دې غټو نښو کې دا کومې چې بلکل اخره کې دي کې اولنۍ نښه کومه وته. وما اول طعام اهل الجنه او جنتیانو ته به اولنۍ خوراک الله کوم یو ورکوي. وما ينزع الولد الى ابيه او الى امه، دا ماشوم کله ولي پلار ته ځي او کله ولي مور ته ځي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا څنګه سوال وکړو وی اخبرني بهن جبريل آنفا، جبريل ته دا اوس جواب وی. قال جبريل، عبدالله بن سلام جبريل وی نعم، او جبريل راته وی ذاك عدو اليهود من الملائکه، دا خو د یهودو غټ دشمن دی په ملائکو کې. رسول صلی الله علیه وسلم دا ایتو دغه ټیم کې راولېږلی شو قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. اے پیغمبر ووایه هغه چا ته چې د جبریل علیه السلام دشمنان دي چې جبریل علیه السلام خو د الله په اذن سره د قرآن ستا په زړه راکوز کړی دی. برې نه خبر چا راوړی دی؟ جبریل علیه السلام راوړی. بیا ول هغه جواب ورکو وی د قیامت په غټو نښو کې اولنۍ نښه دا ده چې یو اور به راوځي او خلک به د مشرق نه مغربه پورې بوځي او اولنۍ خوراک چې جنتیان به یې خوري نو هغه زیادت کبد حوت، د مهي د اینې سره چې کومه ټوټه لګېدلي زیاتي دا به الله خوري. او چې د سړي اوبه په زنانه د زنانه په اوبو زوروري شي نو هغه هلک شي او چې د زنانه هغه زوروري شي نو هغه جنی شي. نو عبدالله بن سلام وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. په غزي اسلام قبول کو، زه ګواهي د توحید ورکوم او د دې چې تر الله رسول یې. خو یا رسول الله یو مسله ده ان اليهود قوم بهت، یهود ډېر دروغجن قوم دی او سخت بهتانونه لګوي او که دوی ته زما د اسلام پته ولګېده که نه نو په ما به هم بهتانونه ولګي. او دې کې یهود راغلي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ای رجل، داسې فایدې لپاره به ذکر کړو دا واقعه، وی ای رجل عبدالله فیکم، عبدالله څنګه سړی دی تاسو کې؟ ورته خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، سردار دی د سردار زوی دی، غوره انسان دی د غوره انسان زوی دی. نو که دې اسلام قبول کړی بیا څه وایي؟ وی اعاذه الله من ذلك، الله دې هغه وساتي د دې ګمراهۍ نه. په دې کې عبدالله ابن سلام راووتو، ټول یهود ولاړ دي، د هغوی په مخ کې ګواهي ورکړه چې ما اسلام قبول کړی دی. نو هغه وایي شرنا وابن شرنا، دا په موږ کې شري انسان او د شري انسان زوی دی، دا په موږ کې جاهل او د جاهل زوی دی. نن سبا هم دقه شان کې خلک ګوره ښه، بعض مولیان ما لیدلي دي او عالمان چې هغه ول د بدعتیانو ملګري نو هغو سره دومره اوږد نوم لګولی چې یو ریلګاډی یې نشي وړی، فلانې او علانې او داسې او دغه او د اسلام ستوری او د دین سپوږمۍ او دا هر څه به الله رب العزت هغه ته صحیح عقیده نصیب کړي د توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري. بیا وایي په موږ ټولو کې غټ جاهل ته کجورې واغوستې او کمبلې وله راغلې او د کویت نه دینارونه راغلي او د سعودي عرب نه ریالونه راغلي
دا اوس دومره کم عقلان دي چې ځان بدنامۍ داسې چې تاسو کې چې کم تکړه عالم و چې تا ورته تکړه وي چې هغه په کمبلو ګډوډ شو نو د نورو به څه حال وي نور خو بیا کیدای شي په ټوپۍ او په رومیال باندې کیسه پرېږدي ځکه چې هغه تکړه مولا چې پرونی تاسو صفت کو هغه په کمبل ته د هغه ایمان ټینګ نه شو کجورو ته دا له کوم ځای خبرې شوې نو یهودو کې دا صفت وګوره دومره وخت هم نه دی تېر شوی یو څو منټه دي عالم دی او د عالم زوی دی یو څو منټه بعد جاهل دی او جاهل زوی دی نو بیا هغه رسول الله وسلم ته یا رسول الله وایي زه له دې نه یېرېدم یو روایت کې داسې راځي امام احمد او امام طیالسي راوړی دی په صحیح سند سره عبدالله ابن عباس وایي یو څو یهودیان د رسول الله وسلم خواله راغلي او رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا ابا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها یو څو خبرو موږ تا نه تپوس کوو موږ له به د هغې جواب راکړي او دا صرف نبی ته معلومیږي او ته یې صحیح خو دا یو خبره یاده کوي رسول الله وسلم ورته وی که ما جواب د هغې درکو نو ما سره به لوز کوئ چې اسلام ته به راوړئ او مسلمانېږئ هغه ورته وی فذلک لک بس دقه زمونږ تا سره لوز شو بیا ورته رسول الله وسلم وی سلوني عما شئتم چې لوز مو کو اوس یې څه تپوس کوئ ویې کوي هغه ورته وی څلور خبرې دي اولنۍ دا ده هغه کم خوراک و چې اسرائیل په ځان حرام کړی و د تورات د نازلېدو نه مخکې اسرائیل څوک دی یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام کم خوراک په ځان حرام کړی و د تورات د نازلېدو نه مخکې دویمه ده ولې دا ماشوم کله پلار ته ځي کله مور ته ځي درېیمه ده د پیغمبر خوب څنګه او څلورمه ده په ملایکو کې ستا څوک دوست دی هغه ورته بیا هغه لوز رایت کو رسول الله وسلم وی تابعداري به زما بیا کوي که نه یا ها او مضبوط قسمونه او لوزونه رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی زه تاسو له قسم در کوم او قسم مې دي په هغه الله باندې چې تورات یې په موسی علیه السلام رالیږلی دی تاسو ته خو دا پته شتي که نه چې یعقوب علیه السلام بیمار شوی او سخت بیمار شوی او بیماري د هغه ډېره شوې وه بعضې روایتونو کې داسې راځي چې په ده باندې عرق النساء بیماري راغلې وه عرق النساء د خپې هغه دړ چې د ملا سره دا تکلیف په یعقوب علیه السلام باندې راغلی وه او دا بیماري په ډېره اوږده شوې وه نو رسول صلی الله علیه وسلم ووي هغه یو منښته کړې وه که چېرته الله زه روغ کړمه نو زه به چې د ټولو نه زما په غوښو کې چې زما کومه زیاته یعنې خوښه غوښه ده او دغه شان په څښاک کې هغه به زه په ځان بندوم وکان احب الشراب الیه البان الابل په څښاک کې د هغه د ټول نه زیات اوښو دا پی دی خوښ واحب الطعام الیه لحمان الابل او په غوښو کې د اوښ دا غوښه د ټول نه زیاته خوښه وی تاسو ته دې پته نشته هغه ویل نو خو یې دقه په ځان باندې بند کړي وو رسول صلی الله علیه وسلم وی دغه شان وی دغه شان وی یا الله ته پې ګواه شي یوه دویمه تاسو ته دې پته نشته چې کله د سړي اوبه د زنانه په اوبو له پاسې شي نو هغه هلکي او پلار ته ځي شکل کې اکثر او چې د مور هغه د پاسې شي نو جنۍ او اکثر مور ته ځي داسې ده که نه ده هغه وایي داسې ده وی الله ته پې ګواه شه دریم قسم یې وله بیا ورکو تاسو ته دا پته نشتي چې د نبي د پیغمبر سترګې اوده کېږي او زړه نه اوده کېږي خوب د هغه داسې
تاسو دې په تشتي که نه وي او په تشتي وي الله ته پې ګواه شه. هغو ته وی ښه دې څلورم له راشه نوره خبره پرېږده وي دا اوس دوی ته پته ولګېدې چې دا درې خو جوابونه صحیح کړو. د څلورم دا مسله دوی پرېښودې دې دپاره ده چې دې ځکې به جاښه جوړوي او هغه دا چې ملایکو کې ستا څوک دوست دی. پرېږده ملایکو کې که هر څوک دوست دی د دې درې جوابونه صحیح در کړو که نه نه نوي دا پرېږده د ملایکو دې خبرې راشه فعندها نجامعک او نفارقک دغه ځای کې به یا موږ ستا ملګرتیا کوو یا به دنه موږ ځو. یعنې دوی د مخکې نه ځان ته لار پرېښودې ده بانه تیاره ده. هغه ورته ولی جبریل ملګری زما په معنی د دې ملګري خو ټول یي ملګری زما یعنې چې وحي راوړي ماله هغه جبریل علیه السلام دی. دی ورته ووایي وی هر نبی چې الله رې لېږلی دی همدې جبریل وله وحي راوړی ده. هغه ورته ښه بیا نه کېږي ستا لار جدا او زمونږ جدا. ولې لو کان ولیک غیره من الملائکه که په ملایکو کتاب بل یو کس یاد کړی وی لبایعناک وصدقناک موږ به ستا تصدیق هم کړی موږ به تا سره بیعت هم کړی موږ به ستا تابعداري هم کړی. رسول الله سلم ورته نو جبریل لسی چلی وی وری وی انه عدونا من الملائکه دا زموږ لپاره دشمن دی ټول عذابونه ده په موږ باندې راوستي دي. نو الله دغه آیت نازل کو قل من کان عدوا لجبریل دا هم په دې آیت په شان نزول کې راځي. نو ما د فایدې دپاره تاسو ته ذکر کو او زه بار بار تاسو ته دا خبره ما مخکې هم کړې ده او بیا هم کوم چې زما ګوره مقصد هر درس کې هغه د یو موضوع ختمول نه دي صرف یا د یو کتاب سر ته رسول نه دي. مقصد هغه زمونږ پوهېده دي د الله په دین باندې. نو په منځ کې داسې فایدهمنې خبرې لګو دا ګټې فایدهمنې خبرې او بل د دغه آیت د شان نزول په باره کې مونږ ته علم زیات شو